پر ننګرهار او پکتیکا د پاکستاني پوځ له هوایي بریدونو 15 ورځې وروسته تېره شپه 8 بجې افغان ځواکونو د فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې عملیاتو 4 ساعته دوام وکړ او په پایله کې 55 پاکستاني پوځیان ووژل شول او 19 پوستې له منځه وړل شوې او له 4 پوستو پاکستاني عسکر تښتېدلي دي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستاني پوځیانو جسدونه د اسلامي امارت ځواکونو له لوري د افغانستان ته رالیږدول شوي او په دې جګړه کې لسګونه میله سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوي دي. مهمې پوښتنې: آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ لا هم د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه ده؟ نړیواله ټولنه خاص کر ملګري ملتونه ولې مداخله نه کوي؟ عزتمندو لیدونکو ستړي مشئ، وخت په خیر انعکاس ته ښه راغلاست. پر همدې موضوع د بحث لپاره خپرونه کې میلمه دی د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردک صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. وردک صاحب ستړی مشئ، وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. پیل به له دې څخه وکړو چې په ټوله کې د اسلامي امارت دغه ځوابي بریدونه تاسو څنګه ارزوئ؟ سلامونه لالی صاحب، تاسو ته تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اول خو دغه بریا چې تیره شپه د امارت اسلامي ځواکونو یا د امارت اسلامي غازیانو چې د پاکستان په مقابل کې کوم غچ اخیستونکي بریدونه کړي وو او په دې کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې د خپل د ملت لپاره، د خپل د خاورې، د خپل د خلکو لپاره یې درلودل، دا ټولو افغانان او ټول ملت ته مبارکي وایو. خدای دې وکړي چې تل همدغسې افغانان د تاریخ په اوږدو کې په داسې جګړو کې چې هغه د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د ارزښتونو لپاره او هغه د اسلام لپاره وي، تل د بریالي او کامیابه دي اوسیږي. نو ګورئ، موږ په مجموع کې د پاکستان په مقابل کې کومه روحیه چې د افغانستان د ځواکونو ده، د افغانستان د مجاهدینو ده، دا د تاریخ په اوږدو کې د یو چا یعنې د یو ځواکونو په هغه کې هم داسې یو لوړه روحیه نه وه چې نن امارت اسلامي، نن افغانان د پاکستان په مقابل کې لري. یعنې هر یو په دې دیدګاه یا په دې انګیزه دغه جګړې ته ورتلل، که هغه ملت و که د امارت اسلامي ځواکونه وو چې موږ هلته غزا ته روان استو، هلته موږ شهیدان کیږو. یعنې هغه حرکت، یعنی هغه قوه چې په دې انګیزې باندې د جنگ ډګر ته ورځي، نو زه فکر نه کوم چې هغه ماتېدونکي اوسیږي، هغه به په خپل اقداماتو کې د تل لپاره بریالي او کامیابه وي. فکر کوئ چې پاکستان خپل درس زده کړی دی وروسته له دې به بیا پر افغان عام ښاریانو باندې برید نه کوي؟ ګورې، که چېرته موږ پاکستان تاریخ ته ورسو، پاکستان په ټولو جګړو کې ناکامه سوی ده. په 48 کې له هند سره، 15 کې له هند سره، 91 کې له هند سره، 99 کې له هند سره، یعنې 4 جګړې د تاریخ په اوږدو کې له هند سره کړي دي، دوی ناکامه سوي دي. هغه ورځنۍ جګړه چې له هند سره ترسره سوله، چې ټرمپ راغی، دغه جګړه یې خاموشه کړله. که تاسو پام وي، تېره ورځ چې ټرمپ په ملګرو ملتونو کې 3 ساعته د خبرې کولې، یو پیغور پاکستانیانو ته، د پاکستان پوځي رژیم ته ورکړه، که چېرته ما دا جګړه درولې نه وای، شهباز شریف به په دې جګړه کې له بینه تللی. دا یو سیاسي پیغور ده چې پاکستانیانو ته هغه څوک چې د اټوم ادعا کوي، هغه څوک چې د اټوم وایي موږ خاوندان استو، د هغه وزیر اعظم د نورو وسیله باندې په جګړه کې ژغورل کیږي. یو دومره خبره دا ده، دوی د تاریخ په اوږدو کې نړیوال قوانین نقض کړي دي، بشري قوانین نقض کړي دي، د افغانستان حریم نقض کړی ده، د افغانستان په خاوره باندې تجاوزونه کړي دي. دا د پاکستان لپاره، د پاکستان د رژیم لپاره دا درداوره خبره ده چې دوی ولې نړیوالو اصولو نه سرکشي کوي، نړیوالو قوانینو نه سرغړونه کوي. دا په نړیواله سطح باید د نړیوالو کنوانسیونونو لخوا نه، د نړیوالو ملګرو ملتونو لخوا نه، د نړیوالې محکمې لخوا نه باید دا د دوی دغه څوک چې په دغه جګړه کې هغه حلقه یا هغه چې دلته حاکمه دي، دا باید محکمه شي. که دلته وپوښتم چې څومره اسلامي امارت دلته نړیوالو قوانینو ته پام کوي؟ که پاکستان برید کوي، په افغانستان کې ښځې شهیدانوي، ماشومان شهیدانوي، او اسلامي امارت افغان لوری چې بیرته ځوابي برید کوي، د دوی په پوستو باندې برید کوي. ګورې، اول خو د افغانستان اوسنی نظام، د افغانستان اوسنی حکومت چې ده، دا ټولو اصولو ته، که هغه د سیمه ییز اصولي، که هغه د ګاونډیتوب اصولي، که هغه نړیوال اصولي،
دې ته پابنده ده او دې ته بالکل احترام لري. ګوري څو دفعې دوی په افغانستان باندې د افغانستان ملکي کسان، د افغانستان زنانه، د افغانستان ماشومان، د افغانستان خاوره باندې تجاوز کړی، خو مقابل د احترام لپاره افغانستان د دوی په مقابل کې غچ اخیستونکی جواب نه ده ورکړی. دې لپاره چې موږ پاکستان سره ښه اړیکې غواړو، له سیمې هیوادونو سره ښې اړیکې غواړو، له نړیوالو اصولو سره موږ مساوي حرکتونه کوو، یعنې هغه ته احترام لرو. دا ګوري ډیره غټه خبره ده چې یو نظام دومره تحمل لري، او په دې صورت کې چې موږ دا وس و توان لرو، لکه تاسو چې تیره شپه ولیدل چې په فرضي کرښه ټولې پوستې تقریبا 20 پوستې له دوی نه نیول کېږي، 55 د دوی پوځیان په جګړه کې له بینه ځي. دا هغه څه دي چې یو قوي انګیزه دلته موجوده ده، یو قوي عقیده دلته موجوده ده. تاسو منئ چې جګړې په روحیه ګټل کېږي، نه په وسلو؟ بالکل. تاسو فکر وکړئ دا 20 کاله د دنیا ټول وسایل افغانستان کې د دوی په مقابل کې استفاده شوي، ټول هغه تجهیزات، نظامی تجهیزات، هوایي زمینی دلته استفاده شول، ولې کومه انګیزه چې په مجاهدینو کې وه، کومه روحیه چې په مجاهدینو کې وه، کوم قوت قدرت چې دوی په عقیده کې، آیا دا ټول تجهیزات له بینه لاړل نه؟ دغه ټول تجهیزات و وسایل دلته ناکامه نسول؟ نو دا همدغه یوازینی وسیله عقیده وه چې د الله د رضا لپاره دلته جګړې کې. اوس هم درته وایي چې د افغانستان د خلکو او د مجاهدینو جګړه د دوی په مقابل کې د خپل د ازادۍ لپاره، د خپل د استقلال لپاره، د خپل د حریت لپاره ده، خو مقابل لوري جګړه چې ده هغه د پیسو، امتیازاتو او د نقص په مقابل کې مبارزه. فکر کوي وردګ صاحب اوس د پاکستاني پوځیانو په زړه کې یو ډار پیدا شوی دی چې دوی د یو داسې ځواک سره مخامخ دي چې یوازې پر عقیده باندې جګړه کوي او ډېر زیات پیاوړي دي، البته د تېرې شپې بریدو ته په کتو چې اسلامي امارات ځوابي بریدونه وکړل. بالکل. یعنې د معلوماتو پر اساس زرګونه فوجیان، زرګونه د دوی ملیشې استعفا ورکړي. یعنی هغه داسې یو انګیزه نه لري چې دلته جګړې ته راودانګي، حتی دا جبري توګه راځي په خطونو کې د خپل د دفاع لپاره، په جبري توګه یې دلته رالیږل کېږي. د انګیزې د مشروعیت خلا دلته موجوده ده. بالکل. دا یو لویه ستونزه په دوی کې ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د دوی په ملت کې دا انګیزه نشته چې له افغانستان سره جګړه وکړي، د افغانستان په مقابل کې داسې تجاوزونه وشي. یعنی هغلته چې یو لوی ټکر، یو لویه خلا چې په داخل د پاکستان کې وجود لري، هغه همدغه ده چې په راتلونکي کې د افغانستان ځواکونه په دوی باندې په هره جګړه کې بریالي شوي. تاسو فکر وکړئ په تیرو جګړو کې چې په فرضي کرښه وسولې، هلته هم تقریبا 125 پوستې له دوی نه نیول کېږي، اکثره اساکر یې دلته نیول کېږي. او دوهم حسن نیت د افغانستان د خلکو وګوره، د افغانستان د ملت وګوره، د افغانستان د نظام وګوره چې له دوی نه هغه فوزي رژیم اساکر چې دوی نیولي وو، آیا د منځګړیتوب په حساب باندې د حسن نیت لپاره بیرته پاکستان لوري ته خوشي نسول؟ او د دوی هغه منافقت ته وګوره چې دا وایي لاره یې ورکه کړې وه افغانستان ته تلي. دا منافقت د دوی ته وګوره چې دلته له افغانانو سره او موږ چې کوم حسن نیت د دوی په مقابل کې لرو، چې موږ دایم دا خبره کوو چې موږ له سیمې سره جګړه نه غواړو، له منطقې سره ښې اړیکې غواړو، د منطقې سره د اقتصاد محور پالیسۍ پر اساس غواړو چې اړیکې او ثبات د سیمه کې رامنځته کړو. نو دوی چې کوم مغرضې کړۍ دلته دي، دا جګړه د پاکستان لپاره نه ده، دا جګړه د پاکستان د ګټو لپاره نه ده، دا جګړه چې دوی کوي دا د امریکا د ګټو لپاره کیږي، د امریکا د منافعو لپاره کیږي، د امریکا د غوښتنو لپاره. په دې تاسو د امریکا یادونه وکړه وردګ صاحب، ډېری تحلیلګران البته په دې باور دي چې ځکه پاکستان هر ځل جګړه کوي چې د ښاغلي ټرامپ مداخله دلته راشي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ورغوي. دغه تحلیل تاسو تر کوم بریده، تر کوم حده درست بولئ، صحیح بولئ؟ آیا په رښتیا هم داسې ده؟ ګورې پاکستان چې په دا سیمه کې دلته کله په 1940 کې را جوړ شوی، د دوی ډېرې پالیسي د نړیوال قدرت یا هغه څوک چې غرب موږ ورته وایي چې یو قدرت د هغه په محور باندې چرخیږي. یعنې په دې سیمه کې پاکستان چې دا یوه مهره ده، یو مهرهیي هیواد رامنځته شوی ده چې موږ مصنوعي هیواد ورته وایي.
په دې کې چې کومه پوځیان دي چې په دې سیمه کې تاوتریخوالی د کلونو رامنځته کړی ده، سیمه کې بېثباتۍ رامنځته کړې، سیمه کې ناورین رامنځته کړی، دا د چا لپاره؟ دا د امریکا د ګټو لپاره. امریکا چې کله له افغانستان نه وځي، بار ټرمپ دا خبره کوي چې دلته د مونږه 80 میلیارده اسلحې په افغانستان کې پاتې دي. دوی بار دا غوښتنه کوي چې بګرام باید موږ ته راوسپارل سي. دوی بار دا خبرې کوي باید له شرق سره ښې اړیکې او له چین سره باید موږ اقتصاد محور او اقتصادي تجارتي اړیکې ونه لرو، ځکه دا اهداف د چا دي؟ دا د امریکا اهداف په دې سیمه کې دي، د امریکا موخې په دې سیمه کې دي. امریکا خو دلته ماته خوړلې، دلته شکست خوړلی، د دې لپاره دا مستقیمه مداخله نشي کولی، ځکه دلته عبرت اخیستی ده. هغه زور و قوت چې د افغانانو لیدلی ده، هغه عقیده‌ي جګړه چې د په مقابل کې سوی، نور امریکا هیڅکله نه غواړي دلته مداخله وکړي. خو په غیر مستقیمه توګه چې هغه پاکستان ده، په دې سیمه کې موږ او تاسو ډیر هیوادونه لرو، ولې له افغانستان نه دوی لپاره کوم خطر نه ده؟ ولې د افغانستان نه دوی په مقابل کې ولې کوم تیروتنه سوې نه ده؟ ولې دوی په مقابل کې له افغانستان نه بمبار نه کیږي؟ د افغانستان نه ولې دوی ته تروریزم نه ځي؟ چې دا یوازې تروریزم پاکستان ته ورځي. موږ له ایران سره 930 کیلومتره سرحد لرو، ولې دغه تروریزم د افغانستان خاورې نه ایران ته نه ځي؟ ولې تاجکستان ته نه ځي؟ نو هدف دا ده چې دا جګړه چې ده دا د پاکستان نه ده، دا د پاکستان د ملت نه ده، د پاکستان د ملت غوښتنه، دا جګړه د امریکا لپاره کیږي. امریکا نوره غوښتنه چې ده په نړیواله سطح هغې ته ډیر تږی ده ټرمپ، چې هغه د نوبل جایزې ده چې دغه ته لاره هواره کړي، د سیمه کې جګړې رامنځته کړي، چې بیا یې ورې امریکا دلته مستقیمه مداخله وکړي، تر څو هغه غوښتونکی چې د نوبل جایزې ده هغه ته دا نومان سي. نو دا هغه لوی مسایل دي چې د باندې باید پاکستان او د پاکستان ملت په د باندې باید وردګ صاحب که راشو منځګړو ته، په تیر کې قطر کوښښ کړی، ترکیې کوښښ کړی، ایران څو ځله اعلان وکړو، ویل چې د بېلابېلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې دلته خبرې اترې روانې دي. اوس مهال فکر کوئ د جګړې د له منځه وړلو لپاره یا چې په ټوله کې دغه وضعیت یو څه سره سوډ شي، کوم دغه هیواد به چې راوړاندې شي، رامخته شي او ووایي چې تاسو جګړه مه کوئ، هره ستونزه چې وي زه تاسو ته حل کوم، راځئ؟ پرون هم موږ راپورونه درلودل چې د ایران له حکومت لخوا نه د پاکستان له هغه سره خبرې شوې چې سیمه کې د امنیت لپاره خبرې وسي. اوس ملګرو ملتونو هم دا بیان ورکړی چې باید دوی دواړه د مصلحتو، د سولې، مذاکراتو له لارې دا جګړه ودرول سي. تیر موږ شهیدان استو چې په دوحه کې خبرې وسولې، په سعودي کې خبرې وسولې، په ترکیه کې خبرې وسولې. دا خبرې نتایج منفي وو، یعنی پایلې د خبرې منفي. موږ بار ویلي، په تیره جګړه کې موږ ویلي چې یوازینۍ لاره د جګړې د درېدا چې هغه غوښتنه د پاکستان ده چې ټرمپ دلته مداخله وکړي، د امریکا استازي دلته مداخله وکړي، بیا به دا ناورین یا دا تاوتریخوالی به دلته راکمیږي. ځکه دا غوښتنه د امریکا په خوښه سوې ده که نور هیوادونه د سیمې مداخله وکړي، دومره تاثیرات به په مذاکراتو کې ونه لري، په دغه غوښتنو کې به دومره تاثیرات ونه لري. ځکه جګړه د یو قدرت په وسیله باندې رامنځته سوې ده، د یو قدرت په وسیله د هغوی په غوښتنو رامنځته سوې ده. نو کله چې همغه قدرت وغواړي چې سیمه کې تاوتریخوالی راکم سي او دلته سوله حاکمه سي، ثبات رامنځته سي، نو همغه قدرت زما په نظر کولی سي. ځکه دا خبره، دا ټویټ هم خلیلزاد هم سهار کړی چې باید یو منځګړی دلته رامنځته سي، منځګړیتوب وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناخوالې او دا ناورین راکم سي. نو زه وایم زه په دې عقیده یم دغه موږ او تاسو شهیدان د عربي سعودي استو چې له پاکستان سره یو تړون هم لري، ترکیه ورسره ښې اړیکې لري، قطر ورسره ښې اړیکې لري، خو هغوی په دغه باندې ونه توانېدل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه ودروي. دا د دې معنا ورکوي چې هغه څوک چې د چا په اشاره او د چا په خوښه چې جګړه شروع سوي هغه باید مداخله وکړي. سیمه ییز مشران، روسیه ترڅنګ چین، فکر کوئ ولې خاموشه دي، ولې غږ نه پورته کوي؟ افغانستان دوی ته نږدې ده، د یوې ګاونډی ده، ولې په رسمیت پیژندلی، ولې چوپ؟ خو دلته ځینې خبرې دا دي چې پاکستان چې د تروریزم لپاره وای موږ مبارزه کوو، چې دا په نړیواله سطح د تاریخ په اوږدو کې په دغه نامه
هم اقتصادي مالی مرستې ترلاسه کړي، هم نظامی تجهیزات یې ترلاسه کړي. همدغه جګړه هم دوی غواړي چې په دا اوس خو داخلي مشکلات دي د پاکستان، داخلي ستونزې دي، دوی اوس غواړي چې دغه جګړه سیمه ییزه کړي. که تاسو پام د بیلګې په توګه په تاجکستان کې د تاجکستان او د افغانستان په سرحد کې دغه انفجارات او دا جګړې د قاچاقبرانو په نامه چې جګړې دا چا رامنځته کړي؟ دا همدا غواړي چې د سیمې هیوادونه دې ته واداره کړي چې دلته یو وحدت د دوی لپاره رامنځته کړي، دا جګړه سیمه ییزه معرفي کړي. ولې جګړه داخلي جګړه د پاکستان په مقابل کې ده، دا یو مقدس جهاد ده چې ټي پی کوي، دا د دوی د ظلمونو د دوی د ستمونو په مقابل کې د ملت له بطن نه دا حرکت رامنځته سوی، راپورته سوی ده چې د دوی په مقابل کې جګړه وکړي تر څو د خپل د حریت لپاره، د خپل د استقلال او ازادۍ لپاره او د خپل د ملت د ازادۍ لپاره هغه ظلمونه چې د فوز د رژیم لخوا نه په کلونو کلونو تاسو له 2001 نه ونیسئ، حتی د مشرف د جوړیق هغه نه راونیسئ، له تاریخ نه له دورې نه تر ننه پورې دوی هم دغه پښتانه په دې سیمه کې وژني، دا بلوچ په دې سیمو کې وژني، کشمیریان وژني، سندیان وژني، تر څو هغه ملتونه دلته راپورته نسی او د دوی په مقابل کې یو اتحاد رامنځته نه کړي او په دغه ملتونو کې د جهاد یو انګیزه رامنځته نسی، زه فکر کوم پاکستان به دا ظلمونو ته دوام ورکړي. د وروستۍ پوښتنې په توګه وردګ صاحب، راتلونکې ورځې څنګه وینئ؟ منګه په دې هیله استو پاکستان چې تیره شپه کوم غچ اخیستونکي بریدونه ولیدل، کوم پوځیان چې دلته له بینه لاړل، کومې پوستې چې له لاسه ورکړې، هغه ضعیفه انګیزه چې د پاکستان د فوج د افغانستان د مقابل کې ده، دغه ټولو لاملونو ته په کتو سره زه فکر نه کوم چې داسې اقدامات په راتلونکي کې وسي. ولې که دغه اقداماتو ته دریم قدرت مجبوره کوي بیا به هم دوی داسې عکس العمل ترسره کوي، ځکه هلته فشار ده، هلته تحریمونه په دې دي، هلته اقتصادي مشکلات دوی لري، نو د دې لپاره کیدای شي. ولې بهتره دا ده چې موږ مشترکاتو پر اساس کمې مشترکات ګاونډیتوب چې لرو، پاکستان باید دته مقابل احترام ولري او د دغه ټولو اصولو پر اساس مذاکرات د ډیپلوماسي یا د ډیپلوماتیک لارو له لارې نه نو موږ کولی شو مذاکرات او وایي چې هر رقم جګړه وي اخر یې هم په خبرو اترو باندې بالکل. موږ د دې شهیدان استو په نړۍ کې درېیمه اوله جګړه، دومه جګړه، بیا مذاکرات سول، ملګري ملتونه هم دې لپاره جوړ سول چې دغه ناورینونه په نړۍ کې راکم کړي. اوس مثال هغه تاثیرات چې په 1942 کې درلودل، هغه تاثیرات اوس ملګري ملتونه نه لري، هغه رول نشي ادا کولی، ځکه یې نشي ادا کولی چې قدرتونو دا انحصار کړي دي. د فلسطین په جګړه کې انحصار دی، هیڅ غږ نشي پورته کولی، د جګړې د مخنیوي لپاره هیڅ منسول، د اوکراین جګړه، یعنی دا جګړې چې دي دا د قدرتونو د منافعو د قدرتونو د ګټو لپاره رامنځته کیږي. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید اکبر سیال وردګ صاحب، په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمند اورېدونکو، انعکاس هم پر همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.